Bismillahirrahmanirrahim. زه د برایټ ټیچر د طرفه ظاهر محمد تاسو ته مخاطب یم. نن زموږ په کلاس کې به مونږ یو داسې ډیمسي تیارو چې هغه به مونږ سره بالکل اټومیټیکلي د هغې چې مونږ د چا رجسټریشن سبمټ کوو د هغه اټومیټیکلي ډیمسي نیم، فادر نیم، د هغه مارکس، هغه ټوټل مارکس، پرسنټیج، ګریډ، اکسلنټ یا دغه شانتې هغه مارکس چې دی په انوالف کې چې د چا مونږ سلیکټ کوو د هغه به مونږ سره automatically ډیمسي وطار احمد سجادوي دغه شانتې فرست نمبر باندې دی مونږ سره سمر اینډ جاوید مونږ سره په یو شیټ چې دی یوه لیست چې په بل شیټ چې دی د انسای ډیزاین دی دا دواړه مونږ یو بل سره د لوک اپ په ترو باندې لینک کړي دي. راځئ چې مونږ وګورو چې دا څنګه کېږي. ټیک شو مونږ سره دی. نننی کلاس کې زموږ په ډیمسای باندې زیاتره خلک دا سوچ کوي چې موږ به په ایکسل کې فل اټومیټیک ډیمسای څنګه تیارو او فل اټومیټیک ډیمسای لپاره زموږ کورس چې دی هغه په ایکسل کې دی او ډیمسي چې دی موږ به تیارو د ټول سکول لپاره یا یو کلاس لپاره او هغه یو فارمیټ کې به موږ د ټول کلاس دغه اغوستی شو پرنټډ اغوستی شو. د ټول نه لومړی به زه راشم پیج لی اوټ د مینیو بار کې په دې کې به د پیج سایز چې دی زه A4 والم. دا لاین چې ماته کوم کریټ شو نو دا لاین چې دی دا به زه سلیکټ کړم او هوم ته به راشم مرج اینډ سنټر کوډ چې دا دی موږ سره دا به زه استعمال کړم. په دې باندې موږ سره د دې کار دا دی چې دا موږ سره د سیل نه یو سیل جوړوي دا به موږ سره په یو سیل باندې شو کېږي. دې کې ما رایټینګ وکړ ډیپ رایټ فیوچر ټیک شو. دغه شانتې دا سیلونه مې سلیکټ کړو دا به اوس مرج اینډ سنټر ټول چې دی په دې باندې ورپسې دا دوهم دا به زه مرج کړم دا به په یو سیل باندې موږ سره ظاهرېږي ورپسې دا دوهم ورپسې دا دوهم ټیک شو. دلته به زه لیکم کمپیوټر اکیډمي مونیر او دلته به راشي میټاین مارک سرټیفیکیټ او دا به سره هم سلیکټ کړم مرج بیکم مرج نیم سنټر سیشن 2024 to 2025 دلته به سپیس راولم سوري دلته به سپیس راولم دا ورپسې دوه سیلونه به زه د ډیټ دپاره مرج کړم او دا به چې دی نو دا به مو سره د لوګو دپاره مرج شي ټیک شو او دا به خو د تصویر دپاره چې دی دا د تصویر دپاره مرج شي. دغه شانتې د دې نه به زه فارمیټ او سټایل به کم نیو رومن بشي د دې نه به سایز بدل شي د دې نه به دا سنټر بشي. دغه شانتې دا یو په دې پاتې شو کنټرول دا به چې ډیلیټ دا بل به چې هم ډیلیټ ټیک شو. دا مو ته راغی او دې له به سایز سیوا کړو دغسې دې له به هم لږ سایز سیوا کړو دې له به هم لږ سایز سیوا کړو او دا شانتې دې له به هم لږ سایز سیوا کړو. بیا چې دی بیا به مونږ د سټوډنټ ډیټیل لپاره نیم فادر نیم رجسټریشن رول نمبر وغیره دې لپاره به چې دی مونږ خانې جوړې کړو سټیل او بیا چې دی دغه شانتې رول نمبر لپاره او رجسټریشن لپاره به هم مونږ جوړ کړو ټیک شو. دا اصل کې مونږ سره یو ساین دا شانتې دی یو داسې دی او یو داسې چې داسې کې په مونږ یې کلیک ونیسو په ماوس سره نو دا مونږ سره دغه فارمیټ په دې لاندې سیلونو هم اپلای کېږي دا به مرج شي. دا یو شارټکټ دی کنه د مرج اینډ سنټر ټول او دې کې به هم زه ډېر جوړ کړم چې تاسو ته لږ واضح شي دا به آل بارډر کړم دې ځای نه به مونږ آل بارډر ورکړو دلته به فونټ سټایل بدل کړو ټایم نیو رومن او دې ځای نه به سایز غټ کړو دې ځای نه به یې سنټر کړو دې ځای نه به یې غوړ کړو دلته به راشو فارمیټ کې به رو هایټ چې دی 22 کړو دلته به زه ولیکم STD name student name father name
Ashanti registration number. Roll number. Oh, Bamung subject pada daru kalam jide da bamung march ku payo pande da Ashanti da bahum march ko da bahum march ko da salo wana bahum march ku. Dilta bamung uli ku N1. Dilta bamung uli ku obtain marks. और dilta bamung uli ku subject marks. और dilta bamung uli ku subject name. Mana Shanta Munga, but and Santa Daba Hunchi or Daba Hunchi or Daba or Salon syllabus Sadiku Daba Humbat and Santa. Although Pakistani Islamia makes physics, chemistry, biology, or Dapi Seva. Narashanti, Nahumo, Narashanti, Nahumo, Narashanti, Nahumo. Dabazo, Almada, some time Euroman, or Dezenavola, size Seva come Dezenavaparmet, row height Chileanamunga, political. Or the Nashanti, that I take Chile, Davamunga, Supum, Burkum, Delevamunga, White Lavorku, on the Mashanti, Gambia Salipu, on Dezenavamunga, Santa Tabu. देखिए पहला गुम दावल सेलेक्ट कम मत एंड संटा दावल मुसरा योग्य प्राणी नरशांति दिन तजु लिटमा चे नो नो और नवंबर स्टॉप और दे जनने संटा कम रिजर्व रि रि and check by right future Mune. Da bazo rap kam on de jana bazo da center kam da shanti da dwara bazo Ennio Roman tam. Odel ta bazo create kam so material center tools kara or your line ba create kam odel ta bazo likama sign off sign off in controller. Controller. Давайте мы сожжем клетку. Давай шанты зовут спадетеля вон иде педагома на дабалик севакама. Кишу. और दाचेरी दावा 25 कम देना बजो साइंस बदल कम पारमेट पे बदल कम ना बजो 25 कम और हम सभी ओरिजिन तैयार शो उस पे कौन लड़ूं बेजो पति बाने पालू नहीं लागो सब्जेक्ट नहीं इंग्लिश उर्दू स्टडी Lamia next chemistry biology देखो और दल तब हम ऐसे कुछ संपादन हो जाएगा अगले बार हम जो हम समझो संतो आगासी बटोल सेलेक्ट Obligated? Da parula să ne reparăm la urmă la zo simply that's delta bazo percentage formula means होता obtained marks divided by total marks obtained marks divided by total marks darbe नंबर percentage है आज का मुझे इंग्लिश मार्क्स की 75
کس او دغسې دلته به زه راولمه ګریډ. ګریډ فارموله ده موږ سره از equal to F percentage greater than 90 into the sofa A plus grade ویله ورکړه. operator ته هم نه وي نو بل پرسنټیج ورکړه، بل کنډیشن ورکړه پرسنټیج greater than 80 نو څو کان د موږ سره A ګریډ ورکړه. که د یو کس د دې نه مارکس کمې نو د به بل کنډیشن ورکړه پرسنټیج greater than 70 نو څو کان دله ورکړه B ګریډ. او که د یو کس د دې نه مارکس کمې نو دله به د بل کنډیشن ورکړه F percentage greater than 60 څو کان دله ورکړه C ګریډ. او که یو کس د دې نه مارکس کمې نو د به بل کنډیشن ورکړم F percentage greater or equal to 50. دې ځکه موږ equal هم ورکړو. equal خو په دې وجه ورکړو زموږ د سکول یا چې کوم سکول زموږ ریزلټ تیارو د هغې فارموله دا ده چې د 50 پرسنټیجه پورې پاس د هغې نه چې کته وي نو هغه به موږ سره فیل. نو په دې وجه ما د دې سره equal ورکړو. او که زه د فیل دپاره کنډیشن ورکړم F percentage less than 50 less than 50 زموږ سره څه وکړه د فیل. بل چې څومره بریکېټونه ما فالو کړي یا به زه چا بندومه یوز کوم به د هغې دپاره طریقه کار دا دی چې لاست کې موږ سره بلیک بریکېټ راشي. دا موږ سره فیل راغی. دغه شانتې بیا موږ سره یو بله فارموله په دغه فارموله به زه کافي کړم کنټرول سي سره او دلته به زه انټر کړم او دلته به زه دغه فارموله پیسټ کړم او دې کې به زه صرف دا لیکل بدل کړم. دلته به زه ولیکم so outstanding دلته به ولیکم دلته به ولیکم spelling دلته به ولیکم variable او دلته به ولیکم good او لاست کې به موږ سره فیل شي. دا موږ سره یو فارمیټ تیار شو سیمپلي. اوس زه به درته دې لپاره یو فرض کړه موږ سره یو کلاس دی د هغې ډیم سیم تیاروم ټیک شو. نو د هغې دپاره موږ د ټول نه وړاندې دا شیټ نه چې دی نیم بدل کړو او دلته خو یو بل شیټ ایډ کړو هغې له خو نیم رینیم کړو او ورته وکړو ایوارډ لیست 9 بس. دې کې ما څه کریټ کړو په دې کې ما کریټ کړو رجسټریشن نمبر رول نمبر name English Urdu study from Riyadh Next physics space biology. دا موږ سره د دې په سیریز کې بالکل موږ ولیکل دا نومونه او دا به زه سلیکټ کړم ټیک شو او دې ځای نه به زه کلر ورکړم وایټ and دې ځای نه به زه ټیکس دغه شانتې دلته به زه سټوډنټ رجسټریشن BF001 سره فرض کړم ما سره شروع کېږي او دغه موږ سره په دې کلاس کې فرض کړه موږ سره 10 سټوډنټس دي. دغه شانتې رول نمبر یې له 1 نه شروع کېږي. دا به زه کاپي کړم او دا به زه دې ځای نه ان سیریز دغسې نیمز دي او فادر نیم د دې لپاره به زه څه وکړم دې لپاره نومونه ولیکم نجیب
eh, tadi Wafa Sultan Osman saya Bagaimana Nah, Senin zor deneyim çıkmam. Benim arkadaşım sıra cihaz 56, 36. Dal lavoro stata dal pastore Bentalis da Mars nungguin più poi la nazione si lavare più organizasi Zeks para doham bunga dan più sorry da मुझे वापस da bazo albarar tam zamunda table ke chunga data ulikala da bazo albarar kon transiu global become on design bazo center ka da wasi title ke bazo work award less plus 9 da bazo center takam am euro man become outside gola home work نو سره یو وایرلیس تیار شو د ټول لړومبې زه چې دلته د چارو رجسټریشن سره کوم چې د هغه د سیمو سره راځي د هغې لپاره به زه دلته د رجسټریشن نمبر چې کوم ځای نه BF001 نه به شروع شي تر 10 پورې چې کوم دی دا به موږ سره سلیپ کړو د رجسټریشن نه علاوه سلیپ به کوو دا به راشو فارمولا کې دا به ډیفاین کړو یو نوم سره REGE نوم تاسو ورکولی شئ هر یو نوم مونږ رالي بیا ډیمسای ته په دې سیل په کلینک کوو او دلته ډیټا ویلیډیشن سوري ډیټا ویلیډیشن لیست از اکول ټو REG دا مونږه هغه رول نمبر چې کوم سره کوم رجسټریشن د چا سلیکټ کوو چې د هغه ټیمسي ورسره راځي د هغې لپاره به مونږه از اکول ټو ویلوکپ فارموله به استعمالو لوکپ ویلیو مطلب دا دی چې د چا رجسټریشن سلیکټ شوی دی کنټرول زد sorry is equal to VLOOKUP lookup value مطلب دا دی چې دا د چا رجسټریشن سلیکټ شوی دی یا کامه ټیبل ارې د ټیبل ارې مقصد څه دی چې هغه ټیبل کوم دی چې په کوم ټیبل کې ډیټا پراته ده داسې د شیټ دغه خو ډېر دی دغه فارموله بار کې موږ ریوارډلس او دغه دې مطلب دا دی چې د A5 رو د دې نه والا تر L 14 سله پورې چې دی دا ټول ټیبل ارې دی موږ سره دې پسې به زه کامو وکړم نو بیا موږ سره کالم انډکس موږ رول نمبر شو کوو رول نمبر موږ سره په ټیبل کې په 2 نمبر کالم دی دغه شانتي اما 1 بای ډیفالت او بریکټ باندې انټر دا موږ سره رول نمبر راغلی چې چا دا موږ سلیکټ کوو اوس به موږ سره دغه رول نمبر ډایرکټ راځي دغه فارموله به زه کاپي کوم کنټرول C سره او انټر به کوم دلته به ټول کلیک کوم او د صرف کالم نمبر به بدل کړم 3 به کوم 3 مې ځکه کړو چې موږ سره دلته دا نیم به 3 دی دا په 4 دی دا په 5 دی په سیریز کې ما لیکل دي دغسې زه به دا فارموله کې دغه فارموله کې به زه یو پیره دا دغه بدل کړم چا کالم نمبر به بدل کړم 5 6 کنټرول V سره به ریست کړم 7 8 9
10 11 12 سوري د دې سره ساين پاتې شوی دی د ټول نړۍ زه به د دې سره ساين لګوم هوم ته به راشم په هوم کې به زه راشم مور نمبر فارمیټ ته او یا شارټکټ کنټرول 1 سره رالم فارمیټ ته کسټم ته رالم کسټم کې 0 سره به مونږ د یو سلیش وکړو او بیا چې دی د پرسنټیج ساين دلته سره پرسنټیج ساين راشي دا یو ډیمسي مو سره تیار شو چې چا ډیمسي موږ اوس سلیکټ کوو دا ډیمسي به مو سره اتوماتیک د سی ویری ګود 80% ټوټل مارکس دا دي اوس په دې کې مو سره انوړ پاتې شو د انوړ لپاره به د ټول نړۍ زو دا کوډ چې تاسو سره موجود دی مو سره دلته دا کوډ موجود دی دا دی کنټرول ا سره به دا سلیکټ کوم حال کنټرول سی سره به کاپی کوم او دلته به اړین پلس F11 موږ سره مایکروسافټ ویژوال بیسیک فار اپلیکیشن یو وینډو کولای شي په هغه کې به زه لاړ شم مینیو کې انسرټ ته انسرټ کې به زه یو ماډیول انسرټ کوم او دا کوډ چې ما کوم کاپی کړل کنټرول وی سره به پیسټ کوم او دا به زه کنټرول اس سره سیو کوم چې سیو اپشن ما ته راغی دلته به زه سیکنډ نمبر ایکسل مایکرو انیبل ورکو دا به ټایپ کې د سیو از ا ټایپ او دلته به زه ډي ام سی دا ډي ام سی زه په کوم ځای کې سیو کول غواړم دا زه سیو کوم زه ولا پرس کا په ډي کې فولډر جوړوم ایکسل په دې کې مې دا سیو کلوز وزر راشم دلته دا دلته از اکول ټو فنکشن یوز کوم نو دا به اوس ما سره راځي د دې نه مخکې ما سره نه راتو دا مې کلیک کو او بیا دا باندې کلیک کو او فیل دا 45 دا به زه د ټولو سیلونو لپاره اپلای کوم اتوماتیکلی موږ سره به ټول په انګلیش کې چې دی کنورټ کېږي چې زه د چا رجسټریشن سلیکټ کوم د چا رجسټریشن سلیکټ کوم دا هغه ډیمسي به موږ سره اتوماتیکلی ریډ کېږي ٹھیک شو دا شانتي پرفیکټ د چې اوس پاتې شو دا سپیس چې دی دا موږ سره به دلته انسرټ کو لوګو سوري انسرټ کو لوګو سایل ونه کم کو را به ور دلته نه ولهو دلته به موږ انسرټ کو تصویر دا موږ سره تصویر راغی ټیک شو دا موږ سره یو فارمیټ تیار شو د ډیمسي سوري ټیک شو یو ډیمسي فارمیټ تیار شو اوس چې موږ سره په کلاس کې سوره ډیټا تعین کړه هغه ټول چې دی هغه موږ سره په پرینټ کېږي نو موږ سره اوس ان شاء الله نیکسټ کلاس کوم تاسو ته ډیر څه اپلوډ شي والسلام